د نن چهارشنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په لیدنه کې له دوی څخه غوښتي چې اسلامي او ملي ارزښتونو ته ژمن پاتې شي او نړۍ ته دا فکر ورکړي چې دینداري او ورزش سره په ټکر کې نه دي. په یاد لیدنه کې د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف او د افغان لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدي له اسلامي امارت مننه وکړه چې همیشه یې لوبغاړي تشویق کړي دي. ستره محکمه وایي د هلمند ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې د 142 دوسیو پر حل او فصل سربیره 148 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندهار ولایت په اطلاعات او کلتور ریاست کې د خبريالانو سره د همغږۍ ناسته کې د اسلامي امارت ویان محترم مولوي ذبیح الله مجاهد خبريالانو ته په وینا کې وویل د افغانستان اسلامي امارت مو بشپړ ملاتړ کوي. په ډاډه زړه خپلو چارو ته دوام ورکړئ. هغه څه ته خبري پوښښ ورکړئ چې حقیقت وي. پروپاګاندا او د حقیقت څخه لري خبرونه مخ خپروئ. ښاغلي مجاهد زیاته کړه اسلامي ملي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسئ. له نیکمرغه دغه کار تر ډیره حده شوی دی. ملت ته د دولت حساب ورکولو پروګرام کې د افغانستان بانک مسؤلینو وویل د افغاني ارزښت د امریکایي ډالرو پر وړاندې 4.4 سلنه لوړ شوی او د انفلاسیون نرخ 6 سلنه ټیټ شوی دی. ملت ته د دولت حساب ورکولو پروګرام کې د کډوالو چارو وزارت مسؤلینو وویل تیر کال څه باندې 952,000 کډوال هیواد ته راستنه شوي او څه باندې 3 میلیونه کډوالو او بې ځایه شویو سره مرسته شوې ده. کابل ښاروالۍ وایي په 14مه ناحیه کې د 2 فرعي سړکونو د جوړولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول.